بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 1 جولای کال 2015 چې د دوشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن د نړیوال خبرونو ترڅنګ جهادي خبرونه چې پرون رانه پاتې و هغه به ستاسو حضور کې شریکم. نن تازه خبرونه جهادي لا نه دي را رسیدلي، هغه حتماً وروسته راځي، که وروسته راغلل بیا به سبا ته تاسو سره شریک کړم. په بر علاوه د جهادي خبرونه نړیوالو خبرونو کې د نتنیاهو سفر امریکې ته او د دې سفر موخې څه دي، اهداف څه دي او د اغیزه به په سیمه او په منطقه باندې څه وي. دویم د تاجکستان نه د مقاومت د جبهې د دفتر او غړو ایستل، د بریکس ناسته په برازیل کې، د ملګرو ملتونو د اسامبلې ناسته د افغانستان په حقله او دغه موضوعات به ټول راسیړو ان شاء الله. په دې باندې به سره خبرې کوو. راځم اول جهادي خبرونه ته. په 3 جولای باجوړ ولایت واړه مامون ولسوالۍ پر ډنګیسار پوستې باندې د لیزر ټوپک او لاسي بمونو برید وشو. ځاني او مالی تلفات یې درلودل چې په نتیجه کې یو امنیتي کمره هم ویجاړه کړلی شوه. په 3 جولای پیښور ولایت پیښور ښار ولسوالۍ د ریګي چوکۍ دویمې للمې سیمه کې مجاهدینو د ناصرباغ پر تانې لاسي بمونه برید وکړ چې د هغې په ترڅ کې د پولیسو یو موټر RLC 1555 نمبر ډوله موټر دغه شو ویجاړ کړلی شو. 3 جولای جنوبي وزیرستان اعظم ورسک ولسوالۍ د پوځ پر یو لارۍ او 2 نورو موټرونو کمین ووهل شو چې 3 عسکر وژل شوي دي او 3 نور پکې ټپیان شوي دي. همدارنګه په 4 جولای جنوبي وزیرستان شوال ولسوالۍ د پوځ د یو نوې پوستې په جوړولو بوخت و چې په دې باندې ګواښ وشو، عمل دغه وشو. په دې کې د امنیتي عسکر یعنی 2 عسکر وژل شوي دي، یو عسکر ژوبل شوی دی او نور عسکر په تیښته باندې مجبور کړل شوي دي. په 4 جولای جنوبي پنجاب مجاهدینو او پوځ ترمنځ سخته جګړه وشوله، خو د هغې د مړینې او د وژنې څه معلومات نه دي ترلاسه شوي. 4 جولای جنوبي وزیرستان شکتوی ولسوالۍ د جنتي سیمه کې پوځ یو عسکر د دراسکو په برید کې وژل شوی دی. په 4 جولای جنوبي وزیرستان شکتوی ولسوالۍ پیاژه الیخیل جی سیمه کې مازیګر خوانه د دراسکو په برید کې یو عسکر وژل شوی دی. او همدارنګه په 4 جولای جنوبي وزیرستان سرویکۍ ولسوالۍ بروند خیکی سیمه کې د پوځ پر لسکسیزه ګروپ باندې برید وشو چې 4 عسکر وژل شوي دي او د نور زخمیان شوي دي. د جسدونو اوچتولو لپاره چورلکې راغللې او مړي اوچات کړل. دا خبرونه چې پرون پاتې وو نن مې تاسو سره شریک کړل. راځو په نړیوالو خبرونو کې چې د ټولو نه مهم خبر د سیمې لپاره د جګړې لپاره مخکې دې نه چې دا دغه کوم یو لنډه تبصره دا لرم چې بعضې دوستان راته لیکي چې فاطمي صاحب زموږ د ایران سره او د سوریې سره ته ټوله ورځ د ایران او سوریې او دا موږ ته تشریح کوي، موږ ته د افغانستان خبرې کوو. یو خو دا دی چې زه په دې ورځې په اوږدو کې زما دا یوازې دا برنامه نه زه دغه نن زما دا شپږمه برنامه ده، 6 برنامې ما کړي تلویزیوني او رادیویي. نو زه په ټولو موضوعاتو خبرې کوم، خو بعضې دلته راځي بعضې نه راځي. زه په داخلي مسایلو باندې خبرې کوم، د مهاجرت په خبرې م کړي دي، په نورو مسایلو باندې م کړي دي، په اقتصادي مسایلو م کړي دي، د رسمیت پیژندنه باندې م کړي دي، د نظام په دننه باندې م کړي دي. دا خبرې په ټولو کې کوو، خو داسې دی چې که یو خبره په یو برنامه کې وشي په بل برنامه کې هغه ټول جزئي یادول کېږي، خو عین هوبهو تکرار بیا نه کېږي. نو د دې بابت نه بله مسله دا ده چې د ایران د سوریې د دې دغې موږ په شان نشو غورځولی، د دې اغیزه مستقیما په موږ ده. دا داسې مثال لري چې ټول کورونه د لرګي اوسي او کور اور واخلي، موږ وایو چې که د کور اور اخیستې بلا مې ورپسې نه په اور مړه کولو کې ورسره همدردي کومه نه پوښتنه یې کومه نه، او هغه اور را روان دی، ستا کور هم سوځي، ستا لرګی هم سوځي. که ته مخکې نه منډه ووهې او مخنیوی ترې وکړې نو ستا کور به بچ. دا ایران وهل یوازې د ایران وهل نه دي، دا د افغانستان
باندې اغیزه لري، دا په اسلامي نړۍ باندې اغیزه لري. دا زموږ ستاسو د ژوند او د بقا مسله ده. دا د افغانستان مسله نه ده چې دا د افغانستان خو شپږ څلوېښت کاله شو قصه روانه ده، هره ورځ خبرې کوو که څه شی نتیجه دې واخیستله. دا 4 کاله شو خبرې کوو اسلامي امارات باندې خبرې کم تاثیر لري چې کم تغییر راشي، مګم هغه زموږ حیاتي مسله ده. په دې لپاره موږ هغه مجبور یو خلکو ته وایو که یو دوستو کې علاقه نه لري نه دی لري کنه غوږ دې نږدي کنه دې برنامې ته، اما سلطنه نور دي چې هغې غواړي هغې موږ ته دا معلومات راکړه. موږ د نړۍ نه معلومات نه لرو. دغه نن ما کابل کې د یو دوست سره مشر سره خبرې کولې چې هم د پوهنتون استاد او هم په حساب یو دانشمند حسابېږي، مګم ویل زه په دومره کارونو کې مصروف یم چې زه د سوریې او د دې قضایاو نه لرې پاتې یم او غواړم چې پرې پوه شم. نو دا رنګې دوستان غواړي چې موږ په دې مسایلو خبرې وکړو او دا مسایل حیاتي دي. دا دي ډېر دوستان دي چې هغې وایي چې د افغانستان بابولالو باندې مه غږېږه، بس هم دغه نور نړیوالو دا موږ ته وایي چې سیمه کې پاکستان کې څه تېرېږي، ایران کې دا دی. دا ګوره د هر چا مختلف ذوق دی. زه عمومي خبرې کوم، څوک چې څه علاقه لري هغه دې واوري. او زما برنامې زیات د ورځې کمې 4 زیات نه زیات 6 برنامې کوم او په ټولو برنامو کې د مختلفو موضوعاتو باندې غږیږم. د افغانستان په موضوعاتو غږیږم، په نړیوال غږیږم، په اقتصاد غږیږم، په ټولو غږیږم. نو تاسو چې دا یو برنامه ګورئ تاسو فکر کوئ امدا ده، دا نه ده. او زه نشم کولی چې یو خبره مې په یو تلویزیون کې کړي هغه په بله کې وکم. دغه نن فرضاً چینل 1 برنامه زما چې وه هغه په یو موضوع وه، د طلوع برنامه په بله موضوع باندې وه، که د شریعت رادیو برنامه وه د هغه په بله موضوع باندې وه، که د ماسکو د سپوتنیک موضوع هغه په بله موضوع وه. د هر یو فرق کوي. نو زه دې لپاره خو ایله کوم چې هغه څوک چې علاقه نه لري خیر د غوږ دې نږدي. راځم په لنډه توګه د نتنیاهو سفر ولې هلته سفر وکړ، د ده نتایج به څه کوم موضوعات دلته کېدی شي چې بحث لاندې راشي. د ټولو نه اوله مهمه خبره خو تاسو معلومه ده چې موضوع د ایران ده، ځکه چې ایران باندې د دویمې حملې پروګرام لري اسرائیل، او امریکا د دې حملې طرفدار نه دی، ځکه چې هغه پوهېږي د دې جنګ لمنه لویږي او امریکا به هغې ته بیا هغه رقم ته چې ضرورت دی رسیدګي ونشي کولی. نو امریکا یې مخالفه ده، اسرائیل یې طرفدار دی. دوی به اول په دې خبرې کوي چې کوم یو بل ته قناعت ورکړي، د هغې قناعت په نتیجه کې به یو تصمیم ونیول شي. که حمله نه کوي نو بیا به څه پروګرام ورته جوړوي. دویمه خبره دا ده چې د غزې کې دوی اوربند کړی دی، دغه اوربند 2 میاشتو لپاره دی. 2 میاشتې بعد به بیا اسرائیل د دې سره څه کوي، ځکه چې د اسرائیل او د نتنیاهو او د ټرمپ پروګرام یو دی. هغې دواړه دا وایي چې باید ټول فلسطینیان یا ووژل شي یا ویستل شي او دا سیمه پاکه شي او د امریکې ته وسپارل شي. دا پروګرام دی. په دې باندې به سره خبرې کوي چې د اوربند نه پس به بیا څه خبرې کوو. د سوریې سره د ممکنه امنیتي قرارداد مسله ده چې اسرائیل نتنیاهو او جولاني به سره امضا کوي. په هغې کې ما پرون تاسو ته ویلې چې د الجولان د سیمې د خاورې د لاسه تلل دي، د اسرائیل ته سپارل دي، د لبنان ټوټې کول دي. دې باندې به سره خبرې کوي چې د سوریې سره دا قرارداد آیا واقعا دی په واقعي توګه ورسره مخکې ځي یا نه، په ظاهري او قرارداد کې دننه نظام وهي او په 4 ټوټې کوي. او بله موضوع چې د نتنیاهو د ډونالد ټرمپ ترمنځ باندې بحث کیږي هغه ممکنه پس د ایران د حملې نه د دې بل برنامه به چیرته پاکستان به ولي که ترکیه سره به دای انخلي هغې د تضعیفولو کار به کوي یا که د پاکستان. او په آخر کې په خپله اسرائیل کې د نظام د تغییرېدلو پروګرام روان دی او د نتنیاهو ځای ناستی چې وزیر دفاع شي چې اوس کابینه کې ورسره دی، هغې رایه او پارټي ورته ورکړې ده او کېدای شي هغه یې د ځای ناسته شي. او که تاسو یاد شي ما په هغه 12 ورځو جنګ په دوران کې 5-6 ورځ باندې دا خبره کړې وه چې د ایران حکومت به دی بدل کړي که نه کړي، خو د اسرائیل حکومت بدلیږي. او دی به کېدای شي چې نتنیاهو به د ټرمپ سره په دې خبره کوي چې ما ته لږ زره وخت راکړه، زما نه دا حکومت زر لاړ نه شي، ځکه چې د حکومت نه چې وځي دی
گرفتار کیږي بندي کیږي نو د حکومت چې دوام کوي د بچ پاتې کیږي نو په دې اساس دا غواړي چې دغه نظام زر بدل نشي اسرائیل کې دغه ټول مهم ټکي دي چې په سیمه باندې په اسلامي نړۍ باندې اغیزه لري که ایران کې جنگ کیږي په موته اغیزه لري که ایران کې جنگ نه کیږي په نورو ملکونو ګواښ کیږي په موته اغیزه لري نو په دې اساس باندې دا مسایل مهم دي او د دې لپاره دا سړی تللی دی چې هلته د ډونالد ټرمپ سره خبرې وکړي چې که دغه حمله دوی کوي امریکا به څه کوي ورسره اجازه ورکړي که نه که اجازه نه ورکړي امریکا به ورسره څه مرسته کوي د دویم خبر دا د تاجکستان حکومت د جبهې مقاومت ته وارننګ ورکړی دی چې په ظرف د 2 هفتې آینده کې د خپل دفترونه وتړي او د تاجکستان نه ووځي چې زما په نظر دا یو مثبت قدم دی او په عین حال کې دا اشاره ورکوي چې د آمادګي نیسي چې دوی به اسلامي امارت په رسمیت پیژني او اړیکې به ورسره جوړي نو د هغې لپاره د جبهې مقاومت شړل دا لازمي دي ملګرو ملتونو اسامبلې یو ناسته دغه کړې ده چې دې کې به یو قرارداد دغه کیږي پاس کیږي چې قرارداد جرمني او آیرلند او سویډن مخکې کړی دی د دې کې به د ټول شموله حکومت غوښتنه به کوي په افغانستان کې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو په هکله به اواز اوچتوي چې دې باندې او کله چې دا ریزولوشن دوی پاس کړي قرارداد پاس کړي دا به بیا شورای امنیت ته ځي او شورای امنیت به ځکه چې خپله د اسامبلې ملي قرارداد چې دی دا دومره تاثیرګذار نه دی مګر دا شورای امنیت ته راشي او هغې پرې تصمیم ونیسي څلورمه خبره دا ده چې د بریکس یعنی د سازمان چې د کې وعده شوی د اسلامي امارت به د سازمان ته غوښتل کیږي روسیې دا وعده کړې ده او دا ناسه په برازیل کې کیږي او د تاسو معلومه ده چې د بریکس یو هغه سازمان دی چې د دې جوړښت سره به د نړۍ کې چې دا کم هژموني دا کم طاقت دا کم قدرت چې امریکای جوړ کړی د پایله لبي ځکه چې امریکا د خپل ډالرو په زور باندې او د مرکزی بانک په زور باندې د پټولو باندې تحریمونه لګي تعزیرات لګي بندیزونه لګي او فشار راوړي او حمله کوي کله چې بریکس جوړ شي او ډالر لمنځه لاړ شي د بریکس خپل پیسې شي بریکس خپل بانک جوړ کی نو د بیا په چین باندې تحریم نشي لګولای چې امریکایان که چېرته د خپل په پیسو د بریکس په پیسو باندې مراودې سره شروع کی بیا ډالر چې دی په دې باندې تاثیر نشي غورځولای چې امریکا په هغې باندې فشار راوړي نو بریکس ډیر یو هغه اساسي سازمان دی چې د نوي نړیوال د نوي جوړښت لپاره د بنیاد او د اساس کار کوي هغه جوړښت چې د 1945 د جنگ نه بعد وشو چې نړیوال بانک جوړ شو دغه انټرنیشنل مانیټری فند جوړ شو ورلد بانک جوړ شو ناتو جوړ شو د حقوق بشر ورته قوانین جوړ شول ملګرو ملتونو سازمان شورای امنیت کې د دې خپل غړي ځای په ځای شول دنیا او د ریزرو بانک د امریکا ورته جوړ کړي د په ذریعه ټول کنټرول کړ چې حتی چین هم ځان نشي خلاصولای روسیه هم ټول او امریکا خپل حکومت کې ځکه ډالر دی هغه د بانک مرکزی دی هغه او دنیا په کنټرولای کنو بریکس خپل حالت سم ک او بریکس په خپل ودرېده چې افغانستان هغه کې د قلب حیثیت لري دماغ حیثیت لري مرکزی حیثیت لري ځکه چې لوی غټ ستنې چې د بریکس چې دی چې برازیل او روسیا او هندوستان او ساوث افریقا او چین دی په دغه جملې نه هند او چین او روسیا د افغانستان همسایه‌ګان دي شاوخوا کې پراته دي نو په دې اساس باندې افغانستان د شارک اساس لري د دې لارې نه دي د ټول تجارت کې او د نړۍ 50% د نفوس او 50% د ټول خام مواد د بریکس په لقن کنټرول کې دي نو د لپاره د په بریکس کې د افغانستان شمولیت الته د کېږي او په پیسو کې خو اته مرکزی حیثیت افغانستان ته ورکړي دا ډیر مهم او اساسي دی او دا کانفرنس کې ممکن چې افغانستان وغوښتل شي ځکه دا خبره سرګل لاوروف دی کړی ده چې اوس موږ افغانستان په رسمیت پیژند په هر هغه ځای کې چې روسیه ده الته په افغانستان دغه کې په شمول د شانګای کې به عضویت ورکول کیږي بریکس کې به راغوښتل کیږي د کو کې هغه د ملا برادر ګډون کړو همدارنګ د ماسکو په فارمټ کې دی چې افغانستان برازي نو الته به دغه رسمي بیرغ الته شامل دي هیله ده چې برنامه وګورئ خو کې دوستان سره شریکه کې تر بل برنامه تاسو په لوی رب العزت پر ما علینا الا البلاغ